گاون کې چې یتیم دی او مسکین دی او کونډه ده او غریب دی زما په خدای قسم چې قیامت پر ورځ باندې خدای د هغې تپوس کوي قسم مې راته وخوړ بلې ما تېره جمعه درته حدیث دی چې الله فرمایي حدیث قدسي چې ما دنه ډوډۍ غوښتې و ما دې رانه کړه او ما دنه اوبه غوښتې و ما دې رانه کړې الله ته ډوډۍ اوبه غواړې ته ناجوړه کېږي زما دې تپوس نه دی کړی وایي زما ګاونډي دنه ډوډۍ غوښتې و که نه زما ګاونډي درنه اوبه غوښتې وې که نه بیمار و تپوس دې رانه کړی دا تپوس به کېږي په دې شومتوب مه کوئ که کم مشوره شی ما ته د جمعې پر ورځ ودرېږئ وی تا خو ویلي و داسې او خو ما شیخ ولاړ کم شو نه به کمیږي خو چې د خدای د رضا دپاره کې نمود و ریه به پکې نه کړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه و مانعینو د زکات و زکات نه انکار وکړه حضرت ابوبکر صدیق جهاد ورسره شروع کړه نو بس خلکو زکاتونه شروع کړل ویارېدل خلک بیت المال ډک شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر خاص مشیر سینئر منسٹر چې ورته وایي خاص وزیر او لاړم بیت المال مې کته چې بیت المال مې کته د بیت المال چې کوم ناظم امورو سیکرټري هغه ته مې لکه ته راشه کښېنه ما سره چا چاله ورکوې لسټ یې راته کېښود چې دا غریبانان دي دوی له موږ د میاشتې د کال دومره دومره شی ورکوي دا قانون دی چې بادشاہ به غریب له شی ورکوي د بیت المال نه به غریب له ورکوي کونډې له به ورکوي یتیم له به ورکوي او که کوم انسان د لوږې او د تندې د لاسه لاړ برباد شو د بادشاه نه به خدای تپوس کوي نن سبا زموږ بادشاهان هغه خپل غټایټ هغه غټ غټ سنډاګان غټایي غریب ته یې دی په وزیرانو یې خوري په مشیرانو یې خوري د اسمبلی په ممبرانو یې خوري هغه خلکو له یې ورکوي چې پچی د حکومت ولاړ دی حالانکې حکومت په دې غریب عوام ولاړ دی دغه خلک دې غریب عوام پاس کړي ځان له صاحب په لندن کې او په سویزرلینډ کې او په یو دی او بل دی بنګلې نه چې غټې غټې پلازې جوړې کړې پیسه وزي روانه ده تبه یې وکړه دې خلکو ظالمانو لکلم نه په کرون نه په اربونو نه په کربونو مال دې ظالمانو واو دې ټولو لیډرانو دا ګنده لیډرانو دا سپیره او بار ملکونه ته ارس یوړل او مونږ ټول عمر دې خلکو په پلان کې زنده باد او پلان کې زنده باد او پلان کې زنده باد خوار پړه کو تازه سر تاله سچ زنده باد منګله غ جوړ کړي په اسلام آباد کې غټه غټه کوټه غ جوړ کړي پینځه شپږ ګاډي د یو 2 کروڑ روپو دغه پوجر کې ولاړ دي شل نوکران هغه ته مخکې رسلو کېږي سپیرستا پکې څه شو جنګ مو د یک موت تاکو د دې خلکو دپاره یو بل ته مونږ کنځل کوو د دې خلکو دپاره دشمنۍ مونږ خلکو د واغېشتې د دې خلکو دپاره په جنډه جنګ او په یو جنګ او په بل جنګ دشمني کور په کور جوړه ده پلار او زوی یو بل سره روان دي د تربور سره روان دي او یو بل سره دشمني ده او مزې پکې د چا دي مونږ هماغه پیتې ته راسو مونږ هماغه پیتې ته ناست یو هماغه دالو ته ناست یو ورشه وګوره چې هغوی په کورونو کې ځان له غټ غټ فارم هاوسې جوړې کړي دغې خلکو او په کورونو کې ځان له په کوټو کې دننه ځان ته حوضونه جوړ کړي او په هغې کې لامبي او ځان له په کوټو کې دننه داسې باترومونه جوړ کړي دي که نه چې لاس مګل هم نه غواړي چې څنګه غولو کې او بټن ووایي نو خود به خود پرشر شروع شي نو پرشار شروع شي نو انځي به دی ځان له لاس هم نه وروړی موږ ټول عمر سادین له ځان پورې لوټې مګو ټول عمر په سادین کې ځان پورې موږ لوټې مګو ساره موزو او مازدیګره موزو او لوټې ځان پسې راکاږو او په یخو اوبو دسونه کوو بجلي کله وي او کله نی او ګیس کله وي او کله نی او پلان کې زنده باد او پلان کې مرده باد او پلان کې زنده باد بېخموزه نیکبختو سادهګانو خدای ته وګورئ ځان وپېژنئ خدای وپېژنئ راشئ خدای ته ښکته شئ پرېږدئ دا بوتان موږ د خدای نه نه یېرېږو دا په موږ د خدای قهر او غضب د پاسه راسور پروت دی موږ خدای ته مخ نه کړه موږ جومات ته مخ نه کړه موږ ملا پسې کنځل وکړل موږ مدرسې پسې کنځل وکړل موږ تبلیغ پسې کنځل وکړل موږ ګیرې پسې کنځل وکړل هر څوک هم سپک کړل د لیډر دپاره کړل دا د ستا قبر کې به دا لیډر څه دي عقل نه لرې سوچ نه لرې څه کوې په کوم طرف روان یې بادشاہ نه به تپوس کېږي حضرت عمر وایي که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې نه مړ شوی د عمر نه به یې تپوس کېږي یې د بادشاہ وایي
چې بیت المال مې وکړ بیت المال ډک دی او د هر چا دپاره خپل حصه مقرر ده. حضرت عمر وي مدینې خلک خو ما پېژندل ډېر خوشحاله شو. شکر دی خدایه چې ټولو غریبانانو کونډو یتیمانانو نومونه لیکلی شي. وایي چې مې وکتل یو کونډه ده او د هغې نوم لیکلی شوی دی خو هغې ته تنخوا نشته. ما تپوس وکړه د هغه سیکرټري صاحب نه دلته راشه هلکه موږ ورته سیکرټري وایو د دې کونډې دپاره تنخوا نشته. وی نه ولې یاره بس ابوبکر صدیق وایي چې دې له مو ورکوې دا خو زه پېژنم دا خو کونډه ده د دې خو هېڅوک نشته هغه نه به یېرې ګورې وی نه یاد دي ورته وایي چې دې له مو ورکوې. دا کونډه ما ته معلومه وه خو بیا مې پته سره ولیکله او لاړم دغه کونډې کور ته حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې ورغلم دې کونډې دروازه کې ودرېدم ستا پلان کې نوم دی وایي چې او ما وی داسې کار به کوو چې ستا له د ډوډۍ او د اوبو چې څه بندوبست وي ما ته ټیم وښایه زما د کور نه به تاله راځي. کونډه یې واز راکړه چې زلمیه خدای دې خوشحاله کړه ما ضرورت نشته زما یو ګاونډي دی سهار روټۍ غروړي بل ګاونډي مې ماښامه غروړي هېڅ ضرورت نشته. پوه شومه چې ابوبکر صدیق ته پته ده چې د دې ښځې خبره روانه ده ځکه یې وله تنخوا نه ده لیکلې. دې کونډې ما ته ویل زلمیه که یو خدمت مې کوې نو هغې ته زه محتاج یم. ما یې وایه خورې څه خدمت دی؟ وی زما دا کور د خټو لوټو کچه دی دا جارو کول غواړي که روزانه ستا وسي او څوک رالېږي یا ته په خپله راځې او دا کور راله جارو کړې او دا خدۍ رانه غورځئ او ګرمي ده چې دا راله چړقاو کړې او دویمه دا ده چې ما له تازه اوبه راوړل پکار دي زه چې دا منګیره ته یخ اوبه راډکوي دغه یو خدمت ته مې ضرورت دی. وی ما ورته وایي چې ښه خورې ور لرې کړه چې هم نن نه پېښ وکړو. وی ما ته وی چې نن خو یو زلمی راغلی او دا کار هغه کړی دی او زه خو پاسېدی هم نشم زه خو معذوره یم په کټ کې ناست یم هېڅوک مې نشته نه مې زوی شته نه مې رور شته نه مې پلار شته نه مې خاوند شته هېڅوک نشته. وی ما چې ښه خورې سهار له به زه راځم دا ډیوټۍ به زه کوم ځای به هم جارو کوم چړقاو به هم دله کوم او یخې اوبه به درته اچوم. وی بس ټیک ته خدای راسره خو که دغه خدمت د روړی موړی ضرورت مې نشته. وی سهار چې مې لمونځ وکړې اشراق نه پس ورغلم کونډې له مې اواز ورکړه کونډې د هغه پرونی کس راغلی مو دروازه سینګ کولاوېږي چې کولاو کړم او دا کار وکړم. وی بچې ته خو لیټ شو که نه وی هغه پرونی سړی راغلی و هغه ستا نه مخکې هغه کار کړی دی. وی دا څوک هر څوک یې دی بل څوک ډول راځي. وی سهار چې مې لمونځ وکړه نو مانځه پسې نیغ ورغلم چې دا کار د کونډې خدمت زه وکړم. وی بیا مې اواز وکړه چې کونډې پلانکې زه راغلی یم. وی بچې ته لیټ شوې که نه هغه سړي هغه کار کړی ستا نه مخکې کړی دی. وی بس زه پوه شوم چې هر څوک چې دی او دې پېشمني د شپې راځي او دا خدمت کوي زه بس ټیک ده چې هغه خدمت کوي هر څوک چې دی خدای دې ورسره خو کړي خو ګورم چې دا دې څوک پېشمني رالم د شپې غلې غوندې یو ګوټ کې ودرېدم بجلی مجلی خو وې نه هغه زمانه کې یو سړی راغی او سر یې پټ کړی سر درې کړی درب درب باندې را روان دی په تیزۍ او چې یو ځای له راورسېد نو سپلی ویستی رو رو روان شو رو رو په قلا قلا ډبار نه کوي نو چې یو ځای ته ورسېد نو بیا سپلی واچولې بیا په درب درب ولاړ یاره سړي باندې خو مې شک راغی سر یې پټ و مخ یې پټ و تیاره وه سړي دا چلو کړه چې لاس یې د بره نه ور اوچت کړه او ځان ته یې د دننه نه زنځیر کولاو کړه دروازې ټیټې وې او ورننوته چې ورننوته نو سړي جارو راواخېسته او کور یې مکمل جارو کړه دننه بار یو شان لګیا دی کور جارو کوي او بیا هغه خځلې راغونډې کړې لوښي کې یې واچولې بارې په ډېران غورځئ کور یې وله ښه صفا کړه او صفی نه پس هغه منګو کې چې زړې اوبه وې هغه راواخېستې او کور یې وله ښه مزېدار چړقاو او بیا لاړ مشکې غاړې ته واچو دې سړي او د بار نه ول یخې اوبه راوړي تازه منګي ورته ډک کړل او بیا چړقاو کړې لاسونه یې ووینځل بیا سړی را روان شو دروازه یې ورپسې واپس را زنځیر کړه او راووته زه یې جارو کړ خځلې مې غورځوله چړقاو بیا یې بیخي واچولې وایي چې سړی ما ته رانږدې شو ما ور منډه کړې او سړی مې کلک ونیو چې ګورم چې دا څوک دی چې په نیمه شپه راځي او د دې کونډې دا خدمت کوي او ځای وله جارو کوي هر څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده دی د خدای یری په دې زړه کې دننه پرته را چې سړی مې څنګه راونیو سړی را ځان خلاصې ځان راته نه ښایي خو ما خو پېژنده پوه شومه خو چې د مخ نه مې څادر لر کړ او د مخ ته مې ولو کتل سړی څوک و د رسول الله مبارک خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله او ابوبکر دا څه په خانه کې د دې ښځې تنخوا نه ده لیکلې د خدمتونه ټول د دې ښځې ته کوې
ځای ورله ته جارو کې. نن به د مسلمانانو بادشاه خو څه کې، وزیر خو یې څه کې، ممبر را به چې د چا کور به جارو کړي. دا د خدای پړه کې، دا د کونډې خدمت پړه کې پروت دی چې مانه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کوي. اوس برونو لږ مونږ هم سوچ وکړو چې زموږ په ګاونډ کې څومره کونډې دي، زموږ په ګاونډ کې به څومره یتیمانان دي، زموږ په ګاونډ کې به څومره مسکینان دي. رسول الله مبارک فرمایي چې کم سړی د یتیم تربیت کوي، انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه، زه او د یتیم ذمہ دار چې یتیم خدمت کوي، د جنت کې به ما او هغه دقسې یو ځای وي یو بل سره. موږ وایو نه خپل بچي له به ورکوم، زما را دې میوې خوري، مالټې او سیوان او کیلې دې خوري، او یتیم به خپل کار کې مړ دي. که صرف او صرف زما ورونو هرې د محلې خلکو په خپله محله کې د دې یتیم خپل زکات هم د یتیمانانو د مسکینانو د کونډو له ورکو، خدای شته غربت به ختم شي. بیا به هم دا چغې نه و چې دا شی ګران شو دا شی ارزان شو، خو موږ خدای نیولي یو. موږ په خپل باغ کې چې د باغ کومه میوه ده که هغې کې هغه عشر په صحیح طریقه ورکړو غربت ختمېږي. موږ په خپلو پټو کې که عشر په صحیح طریقه ورکړو، په خپله ګوړه کې، په خپلو بوټو، په خپل فصلونو کې که موږ هغه عشر چې کومه د شریعت حصه مقرر کړې ده هغه خپلو غریبانانو له، کونډو له، یتیمانانو له، رشته دارانو له ورکړو، غربت په خپله ختم. حضرت عمر ورته وایي ابوبکر دا ته څه کوې؟ دا به دې بچی ته ویلي، ما ته به دې ویلي، ما بچی ته به دې ویلي، غلام ته به دې ویلي، نوکر ته به دې ویلي. دا کار به هغوی کې دا په خپله کې وی وژړل ابوبکر صدیق چې قبر کې سوال زما نه وشي ته به جواب ورکوې، ستا زوی به ورکوي، زما زوی به ورکوي، غلام به ورکوي، نوکر به ورکوي، هلته به ورکوي زما جواب، که جواب به زه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه څادر راوړه، او هغې زنانه په هغه څادر کې ورته پلیس کیم کړي وو او بوټي هم پرې کړي وو. ډېر ښکلې څادر یې پیغمبر مبارک له جوړ کړ، ډېر ښکلې څادر. او چې څنګه یې راوړه رسول الله مبارک ته ودرېده، وی دا الله رسوله دا د ما په خپلو لاسونو ګوړزونډې کړی دی او دا بوټي مې پرې درته کړي دي په دې غاړو باندې، دا مې دله راوستې ته واچوي. صحابه وی د حضور پاک ورته ډېر سخت ضرورت و، ځکه چې هغه کم زوړ لنګې والې نو هغې ته ټوکړې لګېدلې وې، ځای په ځای شلېدلې و. وی څادر یې واخېست او ډېر زیات ورته حضور پاک خوشحاله شو او کور ته ننوته، هغه زوړ څادر یې لرې کړ او دی د پرتوب په دی لنګ بیا زیات استعماله و چې بار ته راووت، خشته ښکلې زونډو والا څادر و، هغه یې لنګ کړی. یو صحابي ورته وایي ما احسن هذا، څه ښکلی دی، ما له بیا رانه کړي، ما له یې راکړي. زر رسول الله مبارک کور ته لاړ، هغه زوړ یې ځان نه تاو کړ، هغه څادر یې هغه صحابي له ورکړ. کېده څه دی ورته ونه چې د خدای بنده دا خو ښه دی ما نه راوړ، زما ورته ضرورت دی. نه زر لاړ، کله شی یې مو نه کړ، زوړ یې ځان نه تاو کړ، هغه نوې څادر یې هغه صحابي له ورکړ. صحابي ته خلکو وایي ما احسن ته ښه کار دی ونه کړ. تا ته پته وه چې د پیغمبر مبارک ورته حاجت و محتاج وته، په خوشحالۍ یې واچو پکې راووته او تا ته یې واخېستو. هغه صحابي وایي ما ته دې له نه دی اخېستی، زه پکې وادو ښځونو له ځم، ما ته دې له اخېستی چې دا زما کفن شي، کفن پیغمبر مبارک واچو چې زما کفن شي. او مقتص شو، هغه صحابي چې وفات شو هغه څادر یې کفن، لیکن د پیغمبر مبارک زړه ته ګوره، صدقه خو ډېر قیمتي شی دی، خو که موږ تاسو ورکړه ډېر لوی شی دی. او صدقه دوه قسمه ده زما وروڼو، ګورئ، یو لا صدقه الا عن ظهر غنان، رسول الله مبارک فرمایي زکات وغیره غټه صدقه چې وي مالدار دی ورکړي، او بل دی کې جهد المقل، غریب دیم صدقه ورکړي. غریب صحابه به څه چل کوو پته راته شته؟ صحابه به لاړل نو د ځنګل نه به یې لرګي راوړل او به یې خرڅول، والذین لا یجدون الا جهدهم، په هغې کې به یې خیرات، بازار کې به یې خلکو سره پیټي وړل، پنډونه به یې وړل، په هغې کې به یې صدقې کولې، او غریبانان به و جزانان به اس به ورسره نو، او چې څه به یې موندل په هغې به یې صدقه کوله. دا صحابو صفت. امهات المؤمنین چې کله خیبر فتح شو او بنو نذیر فتح شو او فدق فتح شو، نو پیغمبر علیہ السلام د خیبر خمس کې څه عیسی پرېښوده
او د بنو نذیر او د فدک او سیوی وی د یو کال نفقه به د دین او باسو دا به د امهات المؤمنین او باقی به د بیت المالی نو د یو کال غون به یو ام المؤمنین له مسلمانانو مور له ورکه چې به ورکه چې په دویم ورځ به کېدل ارسه به خیرات کړي سپر عبدالله ابن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ په زرګونو دراهم راولېږل نوکرې ته وایي شابه کاسې ډکې کوي شه چې مازدیګر نور پرېوتو نه مخکې دا خلاصې کوي ډکې ډکې کاسې یې په دې غریبانانو په دې مسکینانو ویشلې مال ټول اخلاص کړ چې کله ماښامې شو روجه وای روجه او بانګې وي خادم یې ته وایي د خوراک سره وړو یې سب نشته یې سب نشته په صبر روجه ماته او به ورو په مو ماته کې بل څه نشته نو خادم ورته غوسه شوه وی دومره په زرګونو روپۍ وې د خدای نیک بخت نو یو روپۍ به رېته پرېښې وه نو اوس به تلم تاله به پې مې روجه ماتې خو راوړې که نه نو او ورته وایي چې اوس راته یادې وختي به دې راته یاده کړې وه داسې سخا او رسول الله مبارک وفرمایه وی په ټولو بیبیانو کې بیبیانو دې تپوسو کو استانه پس په ټولو بیبیانو کې د ټولو نه مخکې څوک تا سره یو ځای کېږي څوک به در پسې زر مري چې تا سره یو ځای شي د پیغمبر بیبیانې خو به حضور پاک سره وی اطولکن یاده وی چې د چا لاس اوږه دي لاس اوږدوالی کنایه د سخانه ده چې څوک سخي نو په ټولو کې زیاته سخي حضرت زینب وه او د حضور پاک پسې فورا بیا څو ورځې پس هغه وفات شوی صدقه قیمتي شی دی ښه زما په دې خبره عمل کوئ صدقه کې سوچونه مه کوئ که سوچ دی که شیطان دی نه پرېږدي بس صدقې ورکوئ زکات خو چې بالکل پرې نه دی زکات متعلق بیان مې انشاءالله درته آینده جمعه کې وکړو زکات به پرېږدي خو فرض دی خامخا به یې ورکوئ او نفلي صدقې م ورکوئ چې شی کور پخې نو یې په کټوۍ کې اوبه لږې زیاتې کا هم هغه کټوۍ چې ته پخې نو یو 2 پیالې اوبه پکې زیاتې کا نو یو لږه غوندې کوڼ کې یو جام یو کاسه خور غریبانانو له ورکړه یعنې ستاسو دپاره خو د صدقې بهترین مواقع دي جوماتونو کې هم طالبان ډېره دي ستاسو لپاره غټه صدقه ده جومات کې طالبان مسافر ډېره دي د خدای دین زده کوي قرآن زده کوي او حدیث زده کوي جوماتونو کې ډېره دي ستاسو لپاره غټه صدقه دغه ده نیمه نیمه روټۍ ورکوئ او لږه ترکاري ورکوئ نیت دا کوئ چې دا صدقه زه ورکوم چې زما پې الله پاک برکت پیدا کړي او دا غریبانان پې د پیغمبر حدیث زده کړي ورکوئ صدقې مصیبت به ختمېږي تکلیف به ختمېږي د قبر د اور توبه پې ختمېږي د قیامت پر ورځ به د صدقې د سوري لاندې به د دنیا مصیبتونه پې ختمېږي مصیبتونه به نه راځي کوئ چې مصیبتونه دې ختم شي او چې تکلیف راځي نو نظرونه مه کوئ د مخکې نه صدقې ورکوئ او قیامت کې به خدای پاک دا ما چې کوم آیت ووې نو د وږي مثال الله پاک ورکوي یو په 200 بلې هغې نه به په دوچندو خدای پاک د هغې بدل تاسو درکړي دعا وکړئ الله په مو رحم الله مونږ ټول له صدقو توفیق راکړي الله مونږ ټول مالدار کړي مالداري ښه شی چې د حلالو مالي او د صدقو توفیق راکړي د ریا د صدقو نه مو ساتي